الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راځي قرآن زده کړو په اسانه بڼه په پنځمه ناسته کې تاسو درنو قدرمنو ورونو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی. هیله ده چې انشاءالله ټول ورونه به صحتمند وي او څوک به انشاءالله مریضان نه وي. زمونږ او ستاسو د نن ورځې ناسته هغه اذان ته مخصوص ده. اذان او د هغې کلمات، د هغې پیغامونه، د هغې معنا او مفهوم او د عربي ژبې دویمه برخه چې هغه حرف ده انشاءالله نن موږ او تاسې هغه پیل کوو او 3 حروف هغه وایو. په دې نننۍ ناسته کې 14 نوي کلمې داسې شته دی چې قرآن کریم کې د 4,000 وارو نه زیات استفاده شوي دي. نو انشاءالله د نننۍ ناستې په تکمیل به زمونږ او ستاسې د قرآني کلماتو د زده کړې ګراف نور هم پورته کیږي او لوړیږي به. نو راځئ په پیل کې دا اذان اورو. او الله الله شکر الله الله دوباره شروع شو. صدای شونجه بند کنه. اذان چې د مانځه دپاره اعلان دی ترمورونو او موږ او تاسې دا 15 وخته مونځونو دپاره د جوماتونو د لسپیکر نه اورو. خو کیدای شي چې ډېر کم فرصت داسې پیدا شوی چې کله هم د دې په معنا او په مفهوم باندې فکر کړی. نو نن د اذان کلمات دلته تکرارو او د دې پیغامونه چې دي هغه خپلو سره شریکو. الله اکبر. الله دا مبارک نوم او بابرکته نوم په دې هکله موږ خبره کړې وه، د هغه نه تکرارو. اکبر تر ټولو لوی. موږ او تاسې عربي کې 2 کلمې لرو، یو کبیر دی یو اکبر دی، یو صغیر دی یو جمیل دی یو اجمل. اکبر او دا به وروسته د دې مثالونه راځي. اکبر یعنی تر ټولو لوی. کبیر خو لوی لیکن اکبر تر ټولو لوی. او کثیر اکثر. الله اکبر، الله تر ټولو لوی ده. ورونو په دې اول لفظ کې، په دې اوله جمله کې مسلمان د الله رب العالمین د کبریایي او د عظمت اعلان کوي. تر ټولو لوی. تر ټولو لوی په دې معنا چې اصلا د سیالۍ او د مقایسې وړ د څوک او چې شی نشته چې هغې سره پرتله شي. تر ټولو لوی. څومره چې په تصور کې ستاسې چې شی راځي ما سوى الله هغه ټول مخلوق دی. نو مخلوق چې هر څومره لوی شي، که هغه عرش غونته کې لوی هم شي، عرش او د کرسي په شان لوی هم شي، نو هغه اصغر دی. الله اکبر. الله رب العالمین په خپل ځواک او قوت کې، خپل عزت او شان او شوکت کې او په خپل غوره هر غوره صفت کې هغه تر ټولو لوی دی. الله اکبر په اورېدو دا الله اکبر یوازې موږ دلته خو نه وایو که نه، دا په ډېرو ځایونو کې استعمالو. الله اکبر. د اول چې ماشوم پیدا شي د غوږ سره یې همدغه کلمات ورسره نږدې ویل کېږي او د هغې غوږونه همدې مبارک نوم سره اشنا کېږي. بیا چې موږ او تاسې د ژوند په مختلفو برخو کې د الله رب العالمین د عظمت او د کبریایي اعلان کوو، خو کله کله ناکله غیر شعوري کوو. دا اذان، اقامات، دا د هر رکن نه بل رکن نه د انتقال، د تکبیرات،
د ذبح په وخت کې چې الله اکبر، مجاهد چې د جبهې او د جهاد د قتال په میدان کې الله اکبر وای، الله اکبر. دا الله اکبر دا په دغه زمونږ استاد په دې کره ارض کې داسې وخت نشته چې هلته د دې عظمت او د دې کبریایي اعلان نه کیږي. سحر چې جاکارتا کې سحر د سحر اذان کیږي او دا به هم داسې ورو ورو راځي او په اسیا باندې تاویږي او به بیرته چې المغرب العربي ته دا خبر راځي هغې طرف نه بیا ورځ شروع شوي. هېڅ اصلا یوه لحظه هم داسې نشته چې هلته د په هغې کې د الله رب العالمین د عظمت او د کبریایي اعلان ونشي. او بیا چې انسان د دنیا نه رخصتیږي هم وایي الله اکبر، څلور تکبیره ورباندې وشول او اخیري یم الله اکبر دی چې بیا هغه د دنیا نه رخصتیږي. محترمو، دا د مسلمان د تربیت اول قدم دی چې د هغې په زړه کې د الله رب العالمین کبریایي او عظمت ځای ونیسي. اوس په واقعي معنا د الله رب العالمین دا کبریایي او عظمت او د تکبیر دا تشریق کې دا تکبیرات چې ویل کېږي او دا حجانې چې وایي او په مختلفو مواقعو کې په واقعي معنا د الله رب العالمین د لویي او کبریایي او د عظمت اعلان هماغه وخت کې انسان کوی شي چې د الله رب العالمین عظیم ذات او د هغې د ستر صفتونه هغه یعنی په هغې باندې پوه شي. بیا به په هغې وخت کې د هغې دغه اعلان په واقعي معنی کنې ډېر ځله همدغسې کېږي چې انسان په ژبه الله اکبر وایي خو ډېر معمولي شیونه هغې ته لوی وي د هغې نه. کله دا یې وړه چوکۍ هغه ورته بیا د هر شي نه لویه شي، ورته یو څو روپۍ او ډالر هغه بیا هر شي نه ورته لوی شي. په یو وړوکي موقف کې هغه بیا د هر څه نه ورته لوی شي، بیا د عظمت د ذهن نه وځي. محترمو، څومره چې د الله رب العالمین په واقعي معنا تعریف کوي انسان، په هماغه اندازه هغه درک کوي چې الله رب العالمین څومره لوی دی. الله اکبر، الله اکبر. محترمو، اوس د اذان د اواز چې ما ورته اورو او بیا سحر وخت کې مؤذن اذان کوي، که چېرته ما ورته د خوب نه راویښېږو او دغه اذان ما ورته د جومات په لور په حرکت نه راولي، نو هغه په عملي لحاظ معنا دا ده چې دا د سحر خوب لوی دی. هلته هغه لږ لوی شو ځکه چې هغې زه ټینګ کړم. او که چېرته د الله رب العالمین دغه پاک او عظیم نوم چې مؤذن یادوي او زه په یو کار کې بوخت یم، یو تجارت کې، یو دکان کې، او هلته قرارې ناست یم او هغه مؤذن هم لګی، نو معنا دا ده چې هغه کار راته دلته ستر ښکاره شو. او دا انسان عملا په دې ژوند کې دا شیان ګوري. په دغسې مواقعو کې که چېرته مسلمان د الله رب العالمین عظمت او کبریایي او لویي اعلانوي او بیا هم په خوځښت نه راځي او هغې کې حرکت نه پیدا کیږي او دغه لوی اعلان هغه انسان جومات پورې نه راولي، نو ډېره توقع دې نه لري چې هغه دې بیا د لوی د جنت عظیمو منازلو ته دا ورسوي. محترم ورونو، د الله اکبر په اورېدو انسان همدا تصور وکړي چې د دې عظیم ذات په مقابل کې هر شی کوچنی دی، وړوکی دی. هر څوک، هر معامله چې دا مبارک نوم یو طرف ته یو نور معاملات بل طرف ته ټول کوچني دي. او دا باید د انسان دعا وکړي چې الله په واقعي معنا باندې دغه عظمت زما په دې زړه کې دې ته ځای ورکړه، په واقعي معنا.
دا د تربیت اولنې پارت کې اولنې قدم دی. دلته که انسان جوړ شو نور مراحل بیا جوړیږي. محترمو کله چې د حکم منلو خبره راشي ډېر ځل دا د انسان نفس انسان ته امر کوي او بس د هغې تابع او په هماغه موقعیت کې په هماغه موقف د الله رب العالمین امر یې هغه داسې شاته کوي. دې سره به بیا ګورو دا موږ او تاسو په مختلفو سطحو په مختلفو مستویاتو دې سره په ژوند کې مخ کیږو. نو الله اکبر دا هم دې تصور او احساس سره موږ او تاسو باید دا واورو او دا اذان همدغسې زده کړو. اذان زده کول هم غواړي ښه دا یو مهمه خبره ده چې کله د اذان وختي مسلمان دا ونه وایي چې مولوی صاحب به اذان وکړي ما ته خو نه دی زده. اقامت وختي بس هغه منتظر ناست دي څوک اقامت نه کوي ورځي نه اقامت نه ورځي. دغه بدیهیات دي چې دا مسلمان ته باید زده اذان او المونځ او اقامت د جنازې مونځ او دا ټول شیان هغه یعنی مسلمان چې یو ځای کې دې ته ضرورت نه وي چې هلته یو دغسې یو عادي ضرورت پیښ شي او منتظر چې ولا دا خو موږ نشو کوی. صاحب پریکټس هم نشته صاحب پریکټس نه لرو. پریکټس پکار دی وایي که که نه پریکټس نه لري چې نورو شیانو کې پریکټس کې دې کې مو که نو دا تکرارو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. د دې صحیح یادول ځینې خلک دا باریک کوي الله اکبر الله نه دا به غټ وایي موږ تاسو تجوید کې ویلي او الله اکبر نه ده دیرې باندې پیښ ده. ډېر ځایونو کې تاسو وایي خلک وایي الله اکبر الله چې یو ځای وایي نو الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد معنا زګواهي ورکوم اشاره به داسې کوي أشهد بیا چې وروسته فعل کې راځي نشهد دا مونږ او تاسو دا کوو انشاءالله. أشهد زګواهي او شهادت ورکوم دا زمونږ او ستاسو په پښتو کې او زمونږ او ستاسو په دري کې شهادت او شهید او عینی شاهد او دا ټول شته. شهادت او گواهی خلک استفاده کوي هماغې نه ده. اشهد زه گواهی ورکوم ان معنا چې ان معنا فارسی کې معنا ده کې ان زه گواهی ورکوم ان چې لا منګ او تاسو ویلو ترجمه کې لا معنا نه یا نشته لا اله او الهه دا په قران کریم کې ډیر راغلي. اله مفرد ده او الهه جمع ده. اله معبود د پرستش او د عبادت مستحق ذات. لا اله الا معنا پرته الله پرته د الله نه. ترجمه وکي اشهد ان لا اله الا الله پرته یعنی مگر الا معنا مگرم کیږي پرته. محترمو شهادت او گواهی دا یو ډېر ستره شرعي فریضه ده او د دې شهادت او گواهی نه مراد هغه د محکمې او د قضا شهادت نه ده. هر مسلمان مکلف ده
چې دا گواهی او دا شهادت ورکي په څه شي باندې چې د الله رب العالمین پرته بل د عبادت مستحق نشته، اله نشته. اله کې ورونو درې معناګانې دي، یو دا زده کول غواړي. اله هغه ذات ته وایي چې د هغه پرستش کیږي، عبادت کیږي. اله په معنا کې یا د اله په مفهوم کې دویمه نقطه دا ده، هغه ذات چې اړتیاوي او ضرورتونه پوره کوي هغې ته اله وایي، او هغه ذات چې حکم منل کیږي او اطاعت یې ترسره کیږي. ګوره دا د اله معنا چې دا په قرآن کریم کې څو اصطلاحات دي چې یو په هغې کې اله دی. دا اله چې چا صحیح نه پیژندلی او د دې صحیح معنی نه درک کړي نو د هغې توحید نیمګړی دی. اله معنا هغه ذات چې د هغې عبادت او پرستش کیږي. عبادت کې هم درې شیان دي. هغه ذات چې هغه د عبادت که مختلفې طریقې چې دي، سر ټیټول، دعا کول، هغې ته رکوع او سجده کول، ده. او عبادت کې بل معنا دا ده چې خپل ځان بنده او غلام ګڼل او هغه ذات چې ته عبادت کې هغه آقا او مالک ګڼل، هغه آقا او مالک ګڼل. نو پرستش معنا ده هغه ذات چې هغې ته انسان سر ټیټوي او د هغې د عبادت ټول انواع چې دي هغې سره خاص کوي. اوس که چېرې انسان لا اله الا الله هم وایي او هغه د عبادت په حساب باندې د خپل تندی د مخلوق مخې ته ټیټوي، ښکته کوي، په مځکه یږدي او هغې ته د هغه عبادت مراسم هغې ته تقدیموي، نو معنا دا ده چې دا لا اله چې دا وایي دا هسې طوطي غونته کې وایي، پرې نه دی پوهېږي. که چېرته دا لا اله الا الله وایي او بیا د خپلو ضرورتونو او اړتیاو په پوره کولو کې غیر د الله تعالی نه بل چاته هم رجوع کوي، وایي چې دا مې ضرورتونه پوره کوي، ژوند او مرګ دا را کوي او مرضونه مې دا ښه کوي او تجارتونو کې مبارکت دا بل څوک اچوي، نو دا د اله په معنی شوی. او که چېرته انسان لا اله الا الله هم وایي بیا منښته او عبادت او طاعت هغه د الله رب العالمین په مقابل کې بل چاته مخصوص کوي، د ژوند په هر ډګر کې، په هره ساحه کې، هغه په معتقداتو کې، په اخلاقیاتو کې، په معاملاتو کې، په کورني ژوند کې، په بیروني ژوند کې، په اداري ساحاتو کې، دا د الله تعالی حکم یو طرف تک دی او وایي چې دا نور احکام چې دي دا د دې او دا نور فرامین هغې نه مهم دي. نو دې معنا دا ده چې دې صاحب د اله معنا نه ده پېژندلی. نو اله کې څو نقطې دي د اله په معنا کې؟ اوله یعنی معنا دا ده که څوک د چا عبادت او پرستش کوي هغه په الوهیت منلی دی. خبره سم صحیح ځان پوهول پکار دي. دویمه معنا اړتیاوې پوره کوي. که څوک د الله رب العالمین نه په حقیقي معنا بل چاته رجوع کوي چې دا به مې ضرورتونه پوره کړي نو دې کې تناقض دی د دې په خبره کې. او دریمه منل کېږي، اطاعت یې ترسره کېږي. نو اشهدو زه ګواهي ورکوم ان چې لا نشته اله هیڅ داسې ذات نشته چې هغه د عبادت مستحقي، هیڅ داسې ذات نشته چې هغه اړتیاوي او ضرورتونه پوره کړي. د الله رب العالمین نه پرته هیڅ داسې ذات نشته چې هغه مطلقا مطاع وي، مطلق مطاع وي. دا د اشهد معنا ده او د دې ګواهی او د دې یعنی دا یو شهادت نه ده. بے فریضه شهادت چې الله رب العالمین منګ او تاسو په دې باندې مکلف کړیو، دینه یو غټه سطح باندې
یو بل مسؤلیت دی چې د امت ته راجع دی. الله رب العالمین د امت د ټولو امتونو په اخر کې ایجاد کړی او پیدا کړی، خو د یو مکلفیت سره، او ورته ویلي چې وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا على الناس ويكون الرسول عليه ألتم شهادته ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى. دا څه فریضه ده؟ هغه فریضه د شهادت حق ده چې هغه نظام او هغه قانون چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی، زه او ته من حیث فرد او زه او ته من حیث امت دا په خپل قول او په خپل عمل باندې د دې گواهی ورکو چې امدا حق دی، امدغه د دنیا او د آخرت د کامیابی ضامن دی. دا گواهی ورکول هم په ژبه او هم په عمل. دا کار یهودانو نکو، نو الله رب العالمین ویل چې دا د ټولو نه لوی ظالمان دي، ځکه چې دوی دغه شهادت کتمان که. ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده، هم دا شهادت هغه دغه فریضه وه. موږ او تاسې نه مخکې دا کار هغوی ته سپارل شوی و، هغوی دا ونه که، نو هغوی نه دغه د عزت تاج واخیستل شو او د دې امت په سر کې ایښودل شو. فکذلک جعلنا، لکه څنګه هم چې دا قبله به ده، لکه همدغسې تاسو امت هم د هغوی نه موږ دغه لوی منصب او دغه تاج واغست، دا هم تاسو ته درکړه، امت وسط یې تاسې. نو فلهذا موږ او تاسې د خپلو ځانونو دپاره نه یو برپا شوي، موږ اصلا د نورو خلکو دپاره کنتم خیر امة اخرجت للناس. دا چې په خپلو کې اخته یو، دا نو ډېر بل غټه ستونزه ده چې کله به دې نه راوځي. محترمو، اشهدو کې دا خامخا چې دا گواهی موږ او تاسو د امام د خولې نه اورو، دا په ذهن کې راشي، اشهد ان لا اله الا الله. محترمو، د دې معنا دا ده اشهد ان لا اله الا الله، زه گواهی ورکوم او شهادت ورکوم چې زما خبرې او ټولې کړنې، که دلته د قرآن کریم په صنف کې، که هغلته په دفتر کې، که هغلته لاندې په دکان کې، که هلته اخوا په مارکیټ کې، که هلته اخوا په ریاست کې، او که لږ ورخوا په وزارت کې، او که لږ ورخوا په ارض کې، د دې په دې ټولو ساحو کې، که د ملګرو سره ما که یوازې ما، زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې په الله رب العالمین مې دا ایمان او دا عقیده ده چې یوازې هماغه زما خالق او پالونکی دی. ګواهي ورکوم چې د دې ټولې نړۍ واکمن او حقیقي حاکم هغه دی، او د دې ګواهي ورکوم چې زه به یوازې د هغې اطاعت کوم. دا اطاعت خلک موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کوو، د مور و پلار هم کوو، د استاذ هم کوو، هغه ناروا نه دی، خو په شرط د دې چې د هغې اطاعت په رڼا کې. اطاعت هغه وخت کې د دې هغه تضاد معلومیږي چې دوه مختلف حکمونه راشي چې یو د بل سره په تضاد کې، هلته لیدل کېږي چې ته اوس کم یو منې. او زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې بس په ټولو ستونزو، مشکلاتو، د ژوند په ټولو چارو کې به هغې نه مرسته غواړم، او یوازې په همغې ذات باندې توکل او اعتماد کوم. او بله خبره ده چې همغې سره زه مینه او د ټولو نه زیاته مینه مې هغې سره ده، حتی د مور و پلار نه هم او د اولادونو نه هم هغې سره مې مینه ده او محبت مې ده. ان کنتم تحبون، دا محبت مطلوب ده. دا عقیده همدغسې ښودل پکار دي خلکو ته چې د مینې او د محبت په رڼا کې، داسې نه چې عقیدې نه یو پیشکوزه جوړه کړي او د هر چا په خېټه یې ورمنډې. نه،
دا د مینې او د محبت خبره ده چې خلک دا په دې ذهن کې هم راشي او دا زړه هم دې سره بدل شي او هغه په جوارحو باندې د هغې تأثیرات راشي. عقیده خو دغې ته وایي. زه ګواهي ورکوم د دې ټولو خبرو، زه ګواهي ورکوم چې د ژوند په هر میدان کې د الله رب العالمین په ټاکلي قانون به عمل کوم، که هغه په لوړه سطحه که په وړه سطحه د خپلې خوښې او د خپلې خواهشاتو پسې به نه ګرځم. او که چېرته داسې وشول نو په هغې وخت کې باید په دې خبره پوه شم چې دغه ګواهي چې اعلان مې کړی دی دې کې تناقض ده. قرآن کریم دا آیت چې ستاسې مخې ته دی، الله رب العالمین فرمایي افرأیت من اتخذ الهه هواه، وایي تا داسې څوک لیدلی دی چې خپل نفس اله ګرځولی. دا ډیره عجیبه نه ده؟ اول خو دا نفس موږ او تاسو وینو نه چې دا کوم ځای کې دی. بیا دې ته رکوع او سجده م او تا کله کړې. که چیرته د اله معنا یوازې دا سر ټیټولي نو معنا دا ده چې دې نفس ته خو نه څوک سجده کوي نه ورته رکوع کوي. نو دلته د اله څه معنا؟ آیا پس رأیت تا لیدلی دی من هغه څوک اتخذ چې نیولی دی الهه خپل معبود هواه خپل نفس. د دې معنا دا ده چې د الله د امر په مقابل کې د نفس امر منل هغه په الوهیت باندې نیول دي. خبره ورسېدی، قانون دی، نظام دی او د الله رب العالمین د امر سره منافی دی، مخالف دی. د الله رب العالمین امر که چا پرېښوده او هغه ومانه د خپل نفس د غوښتنو په اساس، معنا چې هغه معبود ونیو. افرأیت من اتخذ الهه هواه. او دا اطاعت چې دی محترم ورونو د غیر الله دا شرک دی. وان اطعتموهم انکم لمشرکون. اطاعت دا نه دی چې ولا بس سجده خو ورته جومات کې هلته کوم، خو دا نظام مې چې دی دا د کمونیزم په اساس چلوم، دا د غرب د سرمایه‌دارانه نظام په اساس باندې دا چلوم. نن اصلا دغه نه خوري سره سر نه خوري. دغه تجزیه چې ده دا اسلام نه مني او دا خبره ده په توحید کې. زه تاسو ته یو خبره محترم ورونو وکم چې د الله رب العالمین وحدانیت باید پوره انسان بیان کړي. نیمګړی توحید دا نیمګړي انسانان منځته راوړي او هغه بیا د هغې په نتیجه کې نیمګړې ټولنه منځته راځي. الله رب العالمین په خپل ذات کې یو دی، په خپلو صفاتو کې یو دی، په خپلو حقوقو کې یو دی او په خپلو اختیاراتو کې یو دی. دا څلور نقطې ټول باید زده کړو. د الله رب العالمین توحید په ذات کې، د هغې په صفاتو کې، د هغې په حقوقو کې او د هغې په اختیاراتو کې. دې باندې سر خلاصول غواړي، دا توحید کامل بیانول غواړي. داسې نه چې جومات کې خو انسان موحدي او چې د باندې راوځي هلته بس ارڅه نه دغه شي هیر شي. نو محترمو دا خبره چې دا دې کې پیغام دی. اشهدو ترجمه وکړئ، اشهدو ان لا اله. دلته موږ او تاسو عموما علماء کرام چې ترجمه کوي وي معبود برحق. د هغې وجه دا ده چې معبودان خو ډېر دي که نه، خلکو نیولي. د چا نفس معبود دی، د چا یو تیږه معبود دی، د چا دلته د هندوان چې دي موږ او تاسو سره نږدې هر کال ځان ته معبودان بدلی زی. د غواګانې هغه غوا خو هغه خو غټ خدای دی، خو دا واړه واړه چې دي هر کال زی هغه زاړه په دغه کې ور واچي، هغه ګنګه ورته وایي، هغې طرف نه نوی را روان کړی وایي دې کار خلاص شو. عجیبه کار دی. یعنی دا معتقد دی. دا کله انسانان دغسې محترمو نو د اله په معنا دغه الا
Prata, ya magar. Allah, magar Allah.